سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مومندو له غونډې وروسته باجوړ ته تللی ده او هلته یې د ښار تحصیل کې یوه لویه ولسي غونډه کې شرکت کړی ده، کومه چې د عثمان خیل، ترکاڼي، سالارزي او مومندو قومونو لخوا جوړه سوې وه. په یاده غونډه کې د باجوړ مخورو علماو، قومي مشرانو، سابقه او حال د اسمبلۍ ممبرانو په شمول د عوامي نېشنل پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، باجوړ پریس کلب، باجوړ ټیچر سټاف، باجوړ بار اسوسییشن، ادیبان، شاعران، تاجران، یونین کونسل او د سټوډنټانو تنظیمونو ګډون کړی و. غونډې ته د علماو او قومي مشرانو په شمول د یادو تنظیمونو مشرانو خپلې ویناګانې کړي دي. ټولو په خپلو خبرو کې د 11 اکتوبر پښتون قومي عدالت یا جرګې سره د اورېدلو ژمنې کړي دي. غونډې ته د پي ټي ایم مشر منظور پښتون د باجوړ په روانو حالاتو په تفصیل سره خبرې کړي دي. د باجوړ په ناامنۍ او د پښتنو خصوصا د باجوړ په لوټمار هم بحث کړی دی او اخر کې د باجوړ ټولو ولسونو ته د 11 اکتوبر بلنې ورکړي دي. یاد دې وي چې منظور پښتون د ګیلمن په جنازه کې د 11 اکتوبر قومي جرګې یا عدالت فیصله کړې وه او اوس یې په بېلابېلو سیمو کې کمپاینونه شروع دي او د 11 اکتوبر لپاره غونډې روانې دي او منظور پښتون ویلي دی چې دوی 600 ټیمان جوړ کړي دي چې د 11 اکتوبر لپاره به دوی ډیټاوې راغونډوي او په مختلفو ځایونو باندې به ګرځي، پښتنو کلیو او کوڅو ته به ورځي، د 11 اکتوبر بلنې به ورکوي او دا ټیم په خیبر پښتونخوا کې د هرې ورځې غونډې روانې دي او په مختلفو علاقو کې دوی د 11 اکتوبر لپاره کمپاینونه کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.